بسم الله الرحمن الرحیم. د موږ نننی درس د پروژې د پلي کېدو مراحل دي. یوه پروژه په دوو مرحلو کې پلي کېږي. اوله مرحله یې مطالعات دي. مطالعاتو کې دلته موږ لیکل دي چې د مخه توضیحي مطالعات دي. د مخه توضیحي مطالعات دا معنا مخکې دونه چې موږ خپله پروژه شروع کوو، موږ باید د خپلې پروژې د موقعیت په رابطه باندې کاملا معلومات ولرو، د هغو تاریخچه وګورو، د هغو هلته وګورو چې کسان چې په هغو ځای کې پروژه تطبیق کیږي هغه د موږ سره همکار دي که نه دي. د هغو جغرافیایي موقعیت کتل کیږي، فیزیبلیټي سټډي یې هلته کیږي. او کله چې دغه د مخه توضیحي مطالعات وشول، پس د هغې د مفهومي ډیزاین مطالعات شروع کیږي. مفهومي ډیزاین چې په انګلیش کې ورته کانسپچوال ډیزاین ویل کیږي، دغه ډیزاین مراحل طی کیږي او موږ یو مفهومي ډیزاین طرحه کوو. کله چې دا مفهومي ډیزاین طرحه شو، پس د هغې راځو تفصیلي ډیزاین ته. په تفصیلي ډیزاین کې بیا په مشرح توګه باندې ټول معلومات د پروژې په ډیټیل سره ورکول کیږي. او پس د دې نه چې تفصیلي ډیزاین ختم شو، د هغو نه وروسته بیا د پروژې تطبیقات شروع کیږي او پروژه په تطبیقي شکل سره په مخ ځي. او د کوم مشخصات چې په پروژه کې دغه چې موږ سپیسیفیکیشن ورته ویو، کوم شی چې په دغه مشخصاتو کې یا سپیسیفیکیشن کې دي، مطابق د هغو مشخصاتو یا سپیسیفیکیشن په مخ وړو. د هغې نه وروسته د پروژې ارکان دي. د پروژې ارکان درې ډېر مهم ارکان لري. یو رکن د هغو د پروژې څښتن دی چې اونر ورته ویل کېږي. د پروژې څښتن یا کارګمارونکی هغه شخص دی چې د خپلې خوښې پروژه د خپلې بودیجې په لرلو سره تطبیق کوي. دویم چې دی، دو ته مشاور ویل کېږي. مشاور یا کانسلتانت د پروژې د څښتن یا د کارګمارونکي تخنیکي سلاکار دی او د پروژې مطالعاتي مرحله پر مخ وړي. د مطالعاتي مرحله چې کومه چې ډیزاین کی، طرحه کی او سروې کی، دغه ټول د کانسلتانت په مخ وړي. دریم رکن یې قراردادي دی. قراردادي هغه شخص یا شرکت دی چې د خدمت یا د دندې د ترسره کولو لپاره د موادو یا د کار چمتو کولو لپاره تړون کوي. دا نور بخشونه هم لري چې موږ بیا هغو ته فرعي کانټرکټوران یا فرعي قراردادیان ورته ویل، سب کانټرکټور ورته ویل کېږي. دا کسان هم په هغو کې شامل دي. دغه درې شخصه چې موږ دلته نوم واخیسته چې یو د پروژې څښتن دی، یو مشاور دی او بل هم کانټرکټور دی، دغه په نامه د کی سټیکهولډرز باندې یادېږي، یعنې بنیادي زینفان، یعنې هغه کسان چې دغه پروژې نه نفع اخلي. سټیکهولډر هغو کسانو ته ویل کېږي چې دی د پروژې نه متاثره کېږي او یا پروژه د دی نه متاثره کېږي. کی سټیکهولډرز هغه اشخاص دي چې دی کولی شي د پروژې په وخت و زمان کې د پروژې بودیجه کې کمښت یا زیاتوالی راولي. نور سټیکهولډرز یا نور زینفان نشي کولی چې دا تغییرات کې راولي. لکه څنګه چې موږ یاده کړه، د پروژې سټیکهولډرز یا د پروژې زینفان هغه اشخاص چې پروژه ته متاثره کیږي او دی د پروژې یا دی د پروژې نه متاثره کیږي. دا په څو ډوله دي. یو نوع خو دا دی چې موږ د اوس تشریح کړه وویلې چې دو ته کی سټیکهولډرز یا اساسي سټیکهولډرز ویل. دویم نوع د دو مثبت چې په نامه د پازیټیو سټیکهولډرز باندې یادېږي یا مثبت زینفانو باندې یادېږي. دا هغه کسان دي چې همیشه د پروژې د څښتن شه یا د قراردادي سره هغه ډېر زیات کومک کوي تر څو پورې د پروژه موفقیت ته ورسي، بریالی شي. او دویم نوع د دو هغه چې دی سټیکهولډرز چې دی هغه نیګټیو سټیکهولډرز په نامه یادېږي. نیګټیو سټیکهولډر هغه کسان دي چې هغه د پروژې په تطبیق کې د کانټرکټور یا د قراردادي یا د پروژې د څښتن سره هیڅ نوع همکاري نه کوي، حتی د دو کوشش کوي چې پروژه باید د ناکامۍ سره مخ کړي. دریم نوع د سټیکهولډرزو یا د زینفانو په نامه د نیوچر یا خنثاو باندې یادېږي. دا هغه کسان دي چې د پروژې په کامیابۍ او په ناکامۍ کې هیڅ نوع برخه نه اخلي او نه په فکر کې وي. او څلورم نوع د دو سټیکهولډرزو یا په نامه د اننن سټیکهولډرزو باندې دي. اننن سټیکهولډرز هغه سټیکهولډرز دي چې هغه د پروژې نه خبر نه دي چې په کوم ځای کې تطبیق کېږي، چېرته پروژه څه شي پروژه ده، د
څه دپاره جوړه څه دپاره رامنځته شوې ده، او اما دی د پروژې نه کاملا متاثره کیږي. دا و د موږ د ننني درس موضوعات. په راتلونکي درسو کې به په بعضو نورو اصطلاحاتو باندې هم خبرې وکړو.